یو مې والدې دې چې راغلی وي نو په هغې کې ګډا وي، په هغې کې ډول سرنا وي، په هغې کې هلکانو چینکې په یو سټیج باندې لګیا وي ګډېږي. زما د بناتو په اداره کې چې کله لاس ډېر راشي زه دکې خور ته، زه دکې خپلې لور ته، زه دکې بچې ته د ختم بخاري په ورځ باندې سپي د خپلو د عزت لپاره ورپسې. عزیزانو، قرآن د الله جل جلاله یو عظیم کتاب دی او په مخ د ځمکه باندې د دې مقابل کې بل کتاب نشته دی. او که چېرته چا د مقابلې خبره کړې ده الله جل شانه د نزول په زمانه کې په هغه وخت کې اعلان کړی دی او د هغه وخت نه د قیامت د سبا پورې هغه چیلنج په قرآن کریم کې دی چې څوک مقابله کول غواړي نو قرآن په شان دی یو آیات یو صورت یا لس آیاتونه دا دی پیش کی، لیکن چرته هم چا مقابله نه ده کړې. نو چې څنګه د قرآن کریم په آیاتونو باندې څوک مقابله نشي کولی، د هغې مقابل څوک آیاتونه نشي پیش کولی، دکه شان د قرآن کریم چې کوم فضایل راغلي دي د زده کړې د ښودنې د هغې هم څوک د بل کتاب د هغې په شان فضایل بیا نشته دی. که هغه قرآن کریم زده کول دی او که د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه زده کول دی، دا دواړه څیزونه د دې فضایلو مقابله څوک نشي کولی په دې باندې چې کوم فضیلت الله جل شانه ورکړی دی. ځکه د دې نه به نور لوی فضیلت سوي چې په خپله باندې امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بهترین په انسانانو کې امت مسلمه کې بهترین سړی هغه څوک دی، بهترین انسان هغه کس دی چې هغه قرآن کریم زده کړي او قرآن کریم نور خلکو ته رسوي، دا بهترین دی. دا نن چې دا طالبان په دې مدرسې کې ناست وي او دا قرآن زده کوي، یو یو حرف وایي، الف با تا ثا دا یو یو حرف وایي، دا د دې تمام مخلوق نه د تمام عالم انسانیت نه الله ته محبوب ترین خلق دی هغه دا دي. ځکه د ده نسبت د الله جل جلاله د دین سره راغلی دی، د الله جل جلاله د کلام سره راغی. اگر چې معاشره کې به خبره وي داسې خلق به کوي داسې لګیا به وي خلق داسې چې مختلف قسمه پراپیګنډې مختلف قسمه خبرې به راځي، لیکن دا طالب دی به دا خپل کار او دا خپل درس او تدریس دا به نه پرېږدي، دی به روان وي. ځکه قافله چې په لار روان وي نو سپي د غافلو د سپي په غفا باندې د قافلې په سفر کې څه رکاوټ نه راځي. دا طالبان دا علما دی به د خپل کار او د خپل میشن به چلی روان به وي، ادرېږي به نه، خلک به هر څه وایي، معاشره کې به خلک هر قسمه پراپیګنډې کوي، معاشره کې به خلک هر څنګه الفاظ وایي، لیکن طالب عالم دی هغه خپل کار پرېښودلو ته تیار نه دی. تاسو ګورئ هر زمانه کې د حق پرست خلکو مخالف خلک راغلي دي، ځکه چې حق وي نو باطل به خامخا وي، ځکه به پته لګي چې دا حق دی او دا باطل دی. او که چېرته باطل نه وي نو بیا خو به حق څنګه ښکاره کېده چې دا حق دی او که باطل. او دغه حقایق نن مدرسې ښکاره کړل چې په نورو
نور هم داسې ډېر ادارې وي، عصري ادارې وي، د هغې نه چې فارغېږي، د هغې چې لاس ډېوي، یو مې والدین دی چې راغلی وي نو په هغې کې ګډا وي، په هغې کې ډول سرنا وي، په هغې کې هلکانو جینکې په یو سټیج باندې لګیا وي ګډېږي. الحمدلله نن حق او باطل بالکل ښکاره شو چې وګوره ستا په عصري اداره کې چې کله لاس ډېر راغله هلته کې تا هلکانو جینکې په یو سټیج باندې ګډ کړل او ډول او سرنا دې ورته لګولې وه. الحمدلله زما مدرسې چې کله لاس ډېر راغله د دې دواړو ادارو راغله، د بنینو د ادارې م وه، د بناتو د ادارې م وه، هلته کې الحمدلله حق ښکاره شو. زما د بناتو په اداره کې چې کله لاس ډېر راشي زه دکې خور ته، زه دکې خپلې لور ته، زه دکې بچې ته د ختم بخاري په روز باندې سپینه ښکلې د عزت لپټه ور په سر کړم او د قرآن د ختم په موقع باندې خپل بچی ته، خپل رور ته، خپل شاګرد ته د عزت پګړۍ ور په سر کړم. حق بالکل ښکاره دی، واضحه ده خبره، لیکن د هغې باوجود هم دکه دروغجنو میډیا، دکه دروغجن خلک بیا هم زما عزت نه پرېږدي، بیا هم زما پټکې نه پرېږدي، بیا هم زما ګیره نه پرېږدي. عزیزانو نن خپل بچی دین لور کې د دین حافظان عالمانو کې دا د خوشحالۍ او دا د فخر خبره ده. نو محترم مسلمانانو د مدرسو سره خپل ربط قائم وساتئ. دا زموږ دپاره د دنیا هم د خوشحالۍ ذریعه ده، زموږ دپاره د آخرت هم د خوشحالۍ او د کامیابۍ ذریعه دا مدرسې دي. دا مدرسې دا علما زما استاد د آخرت سوچ هم کوي، زما استاد د دنیا د خیر خواهۍ سوچ هم کوي. الله جل شانه دې په دې څو خبرو باندې مالا تاسو ټولو له د صحیح عمل توفیق نصیب